بیارونو قیامت چی رازی ناگهانی نرازی دا قیامت خپل نخ نخانی دی پیغمبر علیہ السلام دا غی بیان کرده دی دیر نخ دا قیامت چی کمی وڑی وڑی نخی دی نو آغا تقریبا رخکار شوی دی او کمی چی غٹ نخی دی لوی نخی دا غی انتظار دے و نبی علیہ السلام فرمائی چی اغا غٹ نخی بام موجودی گی یو دا غی غٹو نخونا پا دے مخدز مکا دا یہودیانو دا عیسائیانو غلبہ دا گورا پیغمبر علیہ السلام دیر مخ کے فرمائی لی دی چی پا دے مخدز مکا و دا یہودو دا عیسائیانو غلبہ راشی دا مسلمانانو حکومتونو سلطنتونو با ختم شی او خصوصا قیامت تا نزدے با پٹول دنیا بیا دا عیسائیانو حکومتی دا یہودو دا عیسائیانو مشترکہ دا طول علاقے دا زمون وطن دارنگی دا افغانستان او خراسان او ایران روم او فارس شام او لبنان او اردن فلسطین دا افریقی ملکون چه سم ردی پدی با دا عیسائیان او دا یہودیان او شریک حکومت رازی مسلمانان بتے دومره تنگی چه یوزے که با مسلمان خپل سر نشیخ کارا کولے اکا مسلمان سرخ کارا کئی او دیوئی چه دا مسلمانیم نو آغتا با مضبوط سزا ورکی زخو کوس گورم او دے حالاتو تا گورم نظر امداد نبی علیہ السلام اغا پیشنگوئی کم چه اغا سور لسنیم سو کال مخ کے فرمائے لیدا دا سے وقت براشی نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا اسلام و ایمان بلاس کی نیول دمرا گرانی لکا سکار پلاس کی نیول یو سلی چه سکار پلاس کی نیسی نو دا آسان خبر ندا دغرنگی ایمان دا ایمان ساتل او ځان ته مسلمان ویل ځان ته مومن ویل یو خو هغه مسلمان دی چې هغه هر څه سره ها کوي که کافر سکار کوي نو تمخه کوي او که مسلمان سوی نو تمخه کوي دغه خو بوس مسلمان دی نبی علیہ السلام دغه مسلمان ته بوس ویلی دی وی دا بوس دی باندې الله پروا نه ساتي کم که دا زلن آغا کلک و مضبوط مسلمان دی نو آغا مسلمان در تیادو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا مسلمان بنی بیا او کوئی نو پٹ بی او کدے سرخ کارا کئی نو وی بے او تبا کئی بے آغا مسلمان آغا بس مسلمان چے کم دا یہودیانو دا عیسائیانو مرگری دی فقط دا مسلمانان با پا مقدز مکوی او پداغی مسلمانانو نبی علیہ السلام فرمائی خدای اس پروا نہ ساتی خدای دیم اغا مسلمان نگرزی داغی یہودیانو عیسائیانو اغا شریک حکومت بڑیرشی طول از مکہ باندے بخوارشی او دا مدینی منور خواکی ولاقہ دا خیبر وطویو خزمونگ دا خیبر دے ادا مدینی منور خواکی خیبر تقریبا سا اتیا سلورنی مشلی میلا کیلومیٹر لری را اغیتا و دا یہودیانو دا عیسائیانو حکومت رسی یو سڑی با نیک سڑی بای اس گورا کم دے کچی کفر مخر و چت کی نو اللہ اسلام لم بیا برے و غلبہ ورکی مسلمانان براغون چی چخمونگ بس چل کو دا خدا کافر عیسائیان و یہودیان رالل او زمونگا آغا مقدس ازمک مدینه منوریت و مکی مکرمی ترا لنشو سبا کو دے سرا اغیب راغون شی او نیک سڑے وی چی اغا تبا مہدی وی لکے گی او دا اغی مہدی نوم با دا پیغمبر علیہ السلام دا نوم پشانتی وی محمد بے نومی دا پلار نوم بے عبداللہ وی او دا مور نوم بے آمینی کم چی دا نبی علیہ السلام نومو دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی
د مهدی نوم به زما د نوم پشانی، د پلار نوم به زما د پلار پشانتی، د مور نوم به زما د مور پشانتی وی. او فرمای نبی علیہ السلام چې داغه شکل بم تقریبا زما برابری او داغه خوی بم زما پشانتی. دا یو نیک سړی بی، یو بزرگ انسان بی، یو ولی اللہ انسان بی، مدینہ منورہ کے بی. خلق بدا سے چوتو میں شروع کی چمی گویا چیر دا سڑی خسڑی دو دی بادشاہ کول پکار دی، دی بدا اغزین رو تختی وکی مکرمی تبرش، دی دا پارا برو تختی چی اسنا دا خلق مخپل بادشاہ مقرر نکی، یری کی بدا بادشاہ دا بوجنا. خو نبی علیہ السلام فرمائی چی لدن مخ کی بڑیر خلقی چی اغیب را دروغ دا مہدی دعوی کئی او دا مہدی نخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کما خول دنا قدر تخیم دی چی راشی کل مدکی مکرمی تا دی بتواف کئی او دا شام او دا یوز بلد نیکان ابدال چی کم نیکان خلق دی اغیب امراغلی بیت اللہ تواف لو پدی سوچ کے بیدا نیکان کہ زان لے یو مشر جوڑول پکار دی، یو بزرگ او یو نیک انسان زان لے بادشاہ مقررول پکار دی، پدے فکر او سوچ کے بھئی ناگانم دی مہدی باندے بداغی نظر ہو لگی. خلق بام دا صفت وطاو کی کہ دا دیر خسڑے دے دا مدینہ منورے نراغلی دے مکہ مکرمے تو حج کئی اغیب پزور رونی سی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا حجر اسود او دا مقام ابراہیم پدے مینس کی بے رونی سی، پزور بے رونی سی دے با انکار کئی اغیب وی منگ دے نپریدو ستانا بغیر بل سڑے منگ مشر نمنو، لاس با ولور کی و بیعت با سرو کی او دقا دے کی بے اغی خلیفہ کی. اس پیغمبر علیہ السلام در رشتون مہدی درے نخی خولی دی. اولا نبی علیہ السلام چی سوئی قربان شمتنو اگر اشتیاوی اگر دروغ نی دے چی کم وقت کی خلق بادشاہ مقرری دا با در رمضان در روجے میں اشتی یو نخا خوی. دویم نخا دا چی پا دغا روجہ کی با سپومے تندر نیسی، پا دغا روجہ کی